سلامونه دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو نن ویډیو کې به سنگر ممر ډرامې نه مسټیک وباسو. دغه پارت 2 دی او که تاسو اول پارت نه وي کتلی نو هغه ضرور وګورئ. دغه ویډیو صرف د انټرټینمنټ لپاره دی، چا پسې پرسنل مزاق کول نه دي. دغه ویډیو پر وکسه که خوښه مو شوه نو لایک یې ضرور کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. کله چې شریک خپلې ملګرې سره ناسته وي نو دلته کټ باندې دوه ډبې وي او چې کله دوباره هغه ځای ښیي نو یو ډبه غایب شي. اوس دلته چې کله دغه جینۍ په سوچ کې لاړه وي نو بیکګراوند وکسئ او چې کله کیمرا دویم سین ښیي نو بیکګراوند چینج شي. کله چې دغه ښځه د مقررې ژړا کوي نو دې سره دلته نږدې هیڅ نه وي او چې دوباره کیمرا هغه ځای ښیي نو دلته سپین غوندې ټیکری پروت وي. دغه ځای کې چې دغه انیا خبرې کوي نو وروسته دینه یو کس وي. ډایرکټر صاحب که هر څومره کوشش وکړي چې کیمرې مخې ته به څوک نه راځي، خو دغه سین کې دغه کس ورته متیازې وکړلې. دغه مخلوق چې کله قبر ړنګولو دپاره راغلی وي نو که تاسو لږ غوندې خیال وکړئ د کس خو قبر نه ړنګوي بلکې قبر نه خپله لګیا دی. کله چې دغه ببرساري بېعزتي وشي نو ببرساره ډېر غصې نه پټه خره وباسي. داسې ښکاري چې دغه کس ژوندی نه پرېږدي او چې کله ډزونه وشي نو بیا دې چرګه ویشتي وي. دې ته ویلی شي غیرتي پنجابی. کله چې شریک خپلې ملګرې سره خبرې کوي نو دلته د جنډې یو باش لګېدلی وي او چې کله کیمرا دویم سین ښیي نو باش غایب شي او چې دریم سین ښیي نو باش دوباره راشي. دوستانو نننۍ ویډیو هم دومره وه. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ او د بلې ویډیو دپاره کمنټ لازمي وکړئ. اوس غواړم زه درنه اجازت د لوی الله په امان.